علماء کرام یو واقعه ذکر کوي ډېر زیات پند او عبرت دی پکې. و یو مالدار سړی و دا د خپلې ښځې سره په کور کې ناست او مزیدار او بهترین خوراک ورته ایښی خوراک یې کول، ګپ شپ یې یو بل سره لګول. نو دې دوران کې یو فقیر راغی او دروازه یې ټک ټک کړه، ویل چې د الله جل جلاله په نامه باندې یو څه راکړه. ډېر زیات وږی شوی. دې فقیر چې سوال وکړو دا کور والا سړی خو د خپلې ښځې سره په مینه کې غرق و، او دې فقیر ته یې غوسه راغله چې تا خو ټول زمونږ هغه مینه خرابه کړله او کنځلې ورته وکړې، بدې ردې ورته وکړې، هغه یې وشړلو چې زه ورک شه بیا رانه شي. کله چې فقیر وشړلو نو موده تېرېده. عزتمندو ګوره احتیاط کوئ، کله ناکله دا فقیرانو سره احتیاط کوئ. د دوی په جامه کې اکثره فرښتې وي، د انسان د ازمایښت دپاره الله تعالی رالیږلي وي. نو ته فقیر نه رټې، واما السائل فلا تنهر، سائل به نه رټې که تا نه د الله په نوم څوک سوال وکړي چې د الله په نوم یې ورسه راکړه، رټه یې مه، بدې ردې ورته مه وایه، په ښایسته قول معروف په ښایسته خبرې سره ورته جواب وکړه. وبخه وروره، نشته راشه، بیا راشه، او اوس راسره نشته، په ښایسته الفاظو سره. داسې نه چې تندی ورته تریو کې، مخ ترېنه واړئ، بدې ردې ورته ووایئ، کنځا ورته وکړي، دا به نه کوي. ځکه الله کولی شي دغه فقیر تا نه جوړ کړي او هغه ته ستا منصب ورکړي. اوس دې واقعې ته ګورئ ښه، دغه فقیر چې انسان لاړو دغه بیچاره، نو دغه سړی راغی بېرته د خپلې ښځې سره کېناستو. څه موده تېرېده. په دې دوران کې د دې ښځې خاوند چې و د مالداره، دا ډېر زیات غریب شو. غریبي پې دومره حد شو چې خپلې ښځې ته یې طلاق هم ورکړو. خپله ښځه هم نه شو ساتلی، پیسې ورسره نه وې. بیا دې ښځې ته چې طلاق ورکړو، د طلاق هغه عدت موده چې وه هغه تېره شوله. څومره چې طلاق نه بعد باید ښځه وخت تېروي، هغه وخت تېر شو. بل سړي سره یې واده وکړو، چې بل سړي سره یې واده وکړو، هغه هم ډېر زیات مالدار او دغسې بیا په یوه ورځ دغه ښځه او خاوند په کور کې ناست دي، خوراک کوي، بهترین خوراک ورته ایښی دی. چې خوراک کوي په دې دوران کې یو فقیر راغی، دروازه ټک ټک کړه. چې دروازه یې ټک ټک کړله، وایي د الله په نوم باندې ورسه راکوئ. نو دغه ښځه د خپل خاوند ته وایي چې دا شی به ویسو، دا خوراک او دې فقیر ته به یې ورکړو، ځکه چې موږ باندې الله تعالی احسان کړی دی او الله تعالی موږ ته دومره نعمتونه راکړي، نو لږ به هغې ته ویسو، څه پروا کوي. نو خاوند ورته ډېره ښه خبره ده، ورشه ویسه ورته چې الله رانه راضي شي. دا خاوند یې ډېر نیک سړی. خو چې ښځه یې ووتله، خوراک یې په لاس کې دی، دروازې ته رسېږي. په دې دوران کې چې ګوري ښځه ډېره زیاته حیرانه شوله، انتهایي زیاته حیرانه شوله. خوراک یې ورکړ او په ژړا باندې کور ته راغله. خاوند ورته ولې ژاړې، څه خبره ده، څه کیسه ده؟ وایي بیرون هغه انسان ولاړ دی چې څه وخت مخکې دا ډېر زیات مالدار او زما خاوند و، او دغسې یو ورځ زه او دا انسان په کور کې ناست و، یو فقیر انسان مونږ کره راغی او ده په بې عزته کړو، بدې ردې ورته ویې. اوس دی هماغه حالت ته رسېدلی دی او زما پې زړه خفه شو. فقیر دی، اول ډېر زیات مالدار و، خلک به د ده کور ته راتلل، سوال به یې کولو. اوس دی د خلکو یو بل کور باندې ګرځېږي او سوالونه کوي. د الله دې نظام ته حیران شوم. دا سړی چې ورغی ویې کتلو، وایي زه به درته یو بله عجیبه خبره وکړم. دا سړی ورته وایي څه شی خبره؟ وایي هغه فقیر انسان چې ده شړلی و هغه زه یم. وایي الله تعالی ما باندې فراخي راوستله، بیا د هغې نه بعد ما کاروبار شروع وکړو، الله تعالی هم په کاروبار کې برکت واچوي. الله جل جلاله داسې ذات دی چې په سکندونو کې، په منټونو کې چې ته کروڑپتی او بیلیونر یې، صفر ته به دې راولي، هېڅ به هم در سره نه. او الله تعالی داسې هم کولی شي چې ته غریب یې، یکدم دې دغه څومره قسمت چې دا بند او ته مالدار شي.